په هلمند ولایت کې د جګړې وروستی حال طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي، حکومت تازه دمې ځواکونه کله ولېږل، طالبانو د جګړې په اړه څه ویلي دي، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حکومت او طالبانو یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې جګړې د یکشنبې په سهار پیل شوي دي چې مازدیګر مهال طالبانو د لښکرګاه ښار څلورمه حوزه هم نیولې وه. تېره شپه ځانګړي ځواکونه هلمند ولایت ته رسېدلي دي او د راپورونو له مخې سختې جګړې تر ساعتونو پورې دوام کړی دی. په هلمند کې طالب وسلوالو ته مرګوني تلفات اوښتي دي. د هلمند امني قمندان مل پاسوال خلیل الرحمن جواد سیحون رسپاڼې ته نن سهار وویل چې په تېرو 40 ساعتونو کې طالبانو ته مرګوني تلفات اوښتي دي او د مهمو قمندانانو په ګډون 170 کسان پکې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې ټول سیمې د امنیتي ځواکونو لاس ته بیرته ورغلي دي او لا هم د مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د هلمند پر وروستي حالاتو نظر نه دی څرګند کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.